پس له 25 کلونو د لومړي ځل لپاره زه په دې باور یم او داسې احساس کوم چې یو حقدار انسان ته جایزه ورکړل شو. متي الله ویسا خامخا د نوم سره د قوارې سره آشنا یاست، د زحماتو سره آشنا یاست، کارکردگی سره آشنا یاست. دته کورنۍ ته ډېر زیات مبارک وي. زه متي الله ویسا له نږدې نه پېژنم، شاید له ډېر کم انسانانو څخه وي چې د لیدلو ارمان یې لرم او انشاءالله که ژوند وګورم به یې، ځکه ویسا د ډېر کلونو څخه نه دا چې ولایت په ولایت، نه دا چې ولسوالۍ په ولسوالۍ، بلکې کلی په کلی، کور په کور د افغانانو، مشخصا د پښتنو په محرومو سیمو کې، جنګ ځپلو سیمو کې، ناامنو سیمو کې، هغه سیمې چې امکانات نه لري، د شپې او د ورځې په میاشتو دا سړی ګرځېدی، افغانانو ته یې آګاهي ورکول، کتابونه یې ویشل، تعلیم ته، مکتب ته، انسانیت یې تشویقول. له دې ستر خدمت زه فکر نه کوم چې نور یو انسان وکولی شي چې خپل ټولنې ته یې وکړي. با وجود دی چې ویسا په دا منځ کې بندي هم سو، بدبختانه د طالبانو د خوا، ځکه طالب د هر هغه افغان سره زما په نظر مشکل لري چې هغه غواړي چې افغان ټولنه باسواده سي، روښانه وي، روشنګرا وي. ځکه چې څومره انسانان پوهه حاصلوي، څومره چې انسانان تعلیم کوي، پرمختګ کوي، هغومره د انسانانو غولول سخت کار کیږي. او طالب او د طالب په رقم نور ډلې نه غواړي چې انسانان مشخصا افغانان آگاه اوسي، ځکه چې بیا د دوی له ګرفت څخه وځي. پرون متي الله ویسا ته د قطر د امیر لخوا دا جایزه ورکړل شو. بیا هم وایم کاملا یې حقدار دی، ډېر زیات ورته مبارک دی وي. خدای دې وکړي چې زموږ په افغانانو کې داسې نور ځوانان هم ډېر شي او موږ تاسو سره خدای دا توفیق راکړي چې د ده سره، د ده د مؤسسې سره، د ده له روایت سره خارج میشت ځوانان دې کومک وکړي، مرسته دې وکړي. هغه دې خدای وکړي که یو کتاب، یو قلم هم وي چې هغه هلته په وطن کې بېوزلو او مظلومو ماشومانو ته ورسېږي. نو د افغانستان د پرمختګ لپاره زما باور دا دی چې تعلیم، مکتب، پوهنتون، ټکنالوژي، بیان د ازادي او دا رقم ځوانان بیخي زیات مهم دی. او موږ تاسو خو دا بد عادت لرو چې خپل د ژوندو قدر نه کوو، ولې دغه طلسم باید مات سي او د ویسا، متي الله ویسا او د ویسا په رقم نور ځوانانو قدر باید وکړو.